دوستانو ما له دې اغاګانو نه غوښتنه کړې وه چې یو دلیل صحیح له خپل مذهب نه راوړي د فاطمة الزهرا رضی الله عنها چې په کور حمله سوي د هغې پښتۍ ماتې سوي د هغې ماشوم ضایع سوی او هغه وهلی سوي ده. بیا پرون د موږ یو ملګری تللی ده د دوکهباز ته په څه شکل یې خیانت ورسره کړی او په څه شکل یې خپلو عوامو ته بیا دوکه او پریب ورکړی ده. ابو مواده دا غږ به مې اوس هم درځي، مړو ژوندو ته د ټولو ته چیلنج ده. یو روایت صحیح چې صحابه راغلل د فاطمة الزهرا رضی الله عنها په کور حمله وکړله، 12 امامانو نه دي. بیا د له ټول مذهب نه تاسې کوم روایت راوړی ده، دا روایت به زه اوس درته ښیم، مسلمانانو ښه ورته متوجه سئ. تاسې دا ویډیو چالو کړئ. لکه مو ستونه دا پوښتنه دا وه که نه چې دا کومه واقعه شوې دي فاطمه زهرا سلام الله علیها کور باندې حمله شوې دي، صحابه کرامو کړي دي یا یې کور یې ورسېځولی دی، پوښتې ماتې شوي دي او مطلب دا چې هغه حمل ضایع شوی دی که نه. نو مو دغه خبره کوله مو چې که دا کوم یو اهل بیت دغه خبره کړې وي په صحیح صدد سره که مو ته حواله راوکړي. دواړو ستا وګوره، په دواړو سترګو اوس ډېر بهترین سوال یې وکړه، ځکه چې اکثر قاري شفیع چې کوم د خپل پروډ کې خپل اهل سنت عوام ته مغالطه کوي چې دا خبره نه ده واضح نه ده ثابت چې داسې صریحا د دوه کتابونو دلایل ورته وشي چې دا سبا سید اهل سنت یا نور چې دي معصوم اهل سنت دي هغه نور شي کړي دا وایي چې ته خو موږ ته دا مهلس کوي دا خبره کې دا خو هلته کښېشتو دي چې واضح نه دی. تاسو کتابونه توهین کړی دا مذهب لوکې برو دی خیر د طوفان به پیژنو خیر اوس راوړو اهل سنت خپل کتابونه سر ما له کتابونه نه غواړي که صحیح سنت ته دا ونه سره تاسو کتابونه دې کوم کتابونه صحیح ده که نه لږ صبر ته حواله ده بلکې دې حوالې نه پهله زه ته د دې تصحیح وښیم، تصحیح سند خلاصة معرفة حوار مع الشيخ محمد سند آیت الله محمد سند د مو یو غټ عالم دی د دې په وګړي کې رواه الطبري بسند صحیح طبري روایت کړی دی صحیح سند سره عالی سند دی ټول ورکې اعیان علماء امامیه دي دغه سند دی یعنی عام روي هم نه غټ دمو ستون کوم دي کنه هغه دا روایت کړی دی ابن هارون. تاسې وګورئ مسلمانانو غټ علما او معتبر دا به دې اوس درته ښیم. دوکه بازه ته د مؤمن په قبضه کې یې، ته د خمسخور هغه په قبضه کې نه یې، ته د متعه کوونکي هغه په قبضه کې نه یې، ته د مؤمن په قبضه کې د علي حیدر د بچي د فاطمة الزهرا د بچي په قبضه کې یې. مسلمانانو دا لاندې وګورئ، محمد ابن هارون ابن موسى التل عکبري دا د زیړې خانتي لاندې دی اوس درته ښیي، دا سند و روایت درته ښیي. اول کس زه په خیر ویډیو چالو کړه ښه متوجه سي مسلمانانو، وایي له لویو علماو له قوي علماو او هغه مجهول نامعلومه دي. زه په خیر زه ته اوس اصل کتاب نه واخلم، دا روایت اصل کتاب نه واخلم جناب طبري والا کتاب دلائل الامامه جناب حواله متروکه کتاب څه نام دی؟ دلائل الامامه جلد څو دی؟ ودروه کوم کتاب یې وروښودل؟ دلائل الامامه. مسلمانانو نوټ کړئ دلائل الامامه کتاب. اوس زه پسې په خیر چې کله سنت ته ورسېږي د محمد ابن هارون نوم واخلي، مسلمانانو ته یې ښکاره کړه چې ښه وضاحت ورته وسي او دا عام وشی او ورته وایم چې ای غیرتمن وشی او دا خلک د تاسې په دین او په عقیده او عزت په هر څه باندې لوبې کوي، دا وپېژنئ. زه په خیر مهرباني امامه اول جلد او صفحه څومره ده؟ صفحه د تخیم سفاره چې د کې 134 صحیح شو. ګورئ وایي بیا د تصدیق کوم دا ګورئ 134 په دې کې ته وګوره دا روایت نمبر دی که نه 43 د دې نه دا روایت شو دی. ګورئ د دې نه دا روایت شو دی بیبي فاطمه الزهرا ولادت حواله سره کله ولادت شوې دی چې ته پاتې شوې مکه کې مدینه دا ټول بیان شي. بیا هغه د بعد هغه د شهادت سبب بیانوي امام رضی امام صادق علیه السلام د سند ولې نه ښکاره کوي؟ سبب دی څو کاری صاحب دا سند دلته په اسکرین کې نه راځي او کته نه د ښکاره کړی دا زیړ یا دی دا زیړ نه پاس سند درته ښیم. هغه وینه ویلو ای وینه زه به رسو کوم ویډیو بیا هم خیر دی تی شاته کړه په هغه بل ځای کې زه تاسو ته سیدی هغه د صحیح خبره راوړي چې وګور شاته یې کړه بیرته شاته کړه. زه
په دې دلائل الامامه کې د سند نه د ښکاره کړی، خو لیکن په دې ځای کې زه درته ښیم چې په دې ځای کې تاسې وګورئ، دې ځای کې وګوره روي طبري بسند صحیح، زه پسې چالو کړه، ګوري هغه ځای وګوره عن محمد په دې زیړ خط کې پای کې وګوري مسلمانانو متوجي سي دا راوي څوک ده؟ عن محمد چالو کړه چې هلته ابن هارون راسي پسې یعنی عام روي هم نه غاټ ستونه کوم دي کنه هغه دا روایت کړي وګوره عن محمد مسلمانانو خرته متوجي سي عن محمد ابن تیر کړه یو خاطر ابن هارون راسي عن محمد ابن هارون ذکر ابن هارون محمد ابن هارون ابن موسى التلعكبري خې در سره نوٹ کړی راځي مسلمانانو دي ما کامره خلاصه کړی ښه دا وګورئ بحار الانوار ده د علامه مجلسي د دې 3 جلده 100 صفحه ده ټول مسلمانان راته غوږ علامه مجلسي دلته 11 نمبر روایت راوړی ده دا مه هېروئ دا نقطې وروسته زه درته ښیم دا څوم نمبر روایت ده 11 ټول په کمنټونو کې ولیکئ دا څوم نمبر روایت ده 11 كتاب كم كتاب ده دلائل الإمامة للطبري ويني كاين وين يسيدوكم كتاب راوي صحيح دلائل الإمامة للطبري أم ده كتاب راوي ده كان كل قرصة وسوغري عن محمد ابن هارون ابن موسى التلعكبري التمولد الكمونة لدى مسلمان وكمنتونو كيوليكي دلائل الإمامة كتاب دي طبري ده دي طبري ده أهل السنة والجماعة طبري لري لكن ده دي دوي خبل طبري ده عن محمد ابن هارون ابن موسى التلعكبري ده نور رواية دلتا بس راوري ده قال قبضت فاطمة ده رازي ترباية بوري ده دي دوي په مذهب کې ترټولو دي دوی په کمپنۍ کې ترټولو معتبر روایت ده لیکن تاسو راسيه مسلمانانو دغه کس محمد ابن هارون ابن موسى التلعكبري ده څوک ده؟ دا دي دوی کتاب ده دي چا مسلمانانو السيد بسام مرتضى جزء الثالث زبدة المقال من معجم الرجال ويني كاينه ويني زبدة المقال من معجم الرجال دي كتابة مسلمانانو وګوري محمد ابن هارون ابن موسى څه شي دلاندي مجهول الله اكبر الله اكبر مجهول ابو مواد لنا معلومه خلق روايات راوي خلق تخيل بیا ورته وایي صحيح وس نور پسې ګوره قاری صاحب دا خو یو کتاب ده نه دې ته اعتبار نشته زبدة المقال في معجم الرجال راځه بل پسې درته ښکاره کوم ما خفه کېږه عفوا قاری صاحب المفيد من معجم الرجال الحديث دي حديث وسړي در پیژني دي چا دي حديث وسړي راویان در پیژني او شیخ مفید وایي مفید د دولس امامه و لوی امام د مذهب څخه جوړ کړی دی سړي جوړ کړی په دې کتاب کې څه وایي مسلمانانو راسي محمد ابن هارون دا وګورئ محمد ابن هارون ابن موسى لاندې وګوره عن ابيه التلعكبري څه شي د مسلمانانو مجهول سخت فانكي مجهول ابو مواده اوس د نورم پسې سرمنه درنه باسم مسلمانانو غوږسي دا کتاب مشرعة بحار الانوار دا د بحار الانوار شرح د سکوم ماوس یو لسم لمبر روایت درته ښکاره کړل بحار الانوار وګوره دا یو لسم نمبر روایت لكم كتاب نروړی كتاب دلائل الإمامة للطبري عن محمد ابن هارون ابن موسى التلعكبري وزد بحار الأنوار شرح الشيخ محمد آسف محسني دا لو يا مرجع دي بحار الأنوار شرح يكري مشرعة بحار الأنوار دوم جلد يوصل ندير سما صفحة ده فدي كتاب كيوغوري الباب وم بابي راوړی دی ویني کینه ویني طيب محترم ما وقع عليها من الظلم ويكم سي فاطمه رضي الله عنها باندې ظلم واقع سوی ده د دې زړه او خفقان وشکایتها في مرضها الى شهادتها فيه اكثر من 50 روايه ودي کې ویل 500 زیات روایتونه دي والمعتبره منها ما ذكرت بارقام سوارلس دويس سلرويس يعني په دې باب کې 50 روایتونو نه زیات راغلي دي خو ټول دروغجن دي معتبر پکې 14 لمبر ده 22 لمبر ده او 24 لمبر ده ویني کینه ویني استاذ محترم په دې بحار الانوار کې ما درته ښکاره کړل څوم لمبر روایت ده یو لسم دغه یو لسم په دې دریو کې سته دا 14 ده
دا 22 دا 24 دا د دوی لوی مرجع شیخ محمد اسف محسني وای چې په دې باب کې یو روایت صحیح نسته دغه درې روایتونه 1422 لمبر خودلې دي چې هغه د فاطمه رضی الله عنها د کور په حمله خبرې کوي او نه د کور سوجدا خبرې کوي هغه نور روایتونه دي کغواړي چې تاسو ته ښکارا کړم اوس ګوره 14 لمبر 22 او 24 په دې باب کې دا یو لسم نمبر روایت نه دراوړی نو معلومه خبره ده چې هغه روایت چې الته مفید ویل سي مجهول ده او الته ابل د دوی معجم الرجال دي زبده المقال کې سره غلي هغه مجهول ورته ویلي دلته محسن الامين اسف محسن الامين مرتوي چې په دې کې 50 روایتونه دي ټول دروغ جن دي یوازې درې روایتونه پکې معتبر دي دا درې روایتونه معتبر پکې کوم دي مسلمانانو دا یو لسم روایت ده دا خو د هغه د محمد صاحب خبره د ډی تکړل یعنی معتبر نه ده پوه که پوه نه سوس چې تاسو ته همدا روایتونه ښکاره کړم 14 نمبر آیات ده وګورئ د فاطمه زهرا رضی الله عنها په اړه باندې خبره نه کوي دا وګورئ اول نمبر روایت 14 22 او 24 په دې کې 14 نمبر روایت د علي رضی الله عنه د نبی علیه الصلاه والسلام خبره ورته کوي اوس راځو یو بل کتاب ته دې کتاب کې جنة المأوى دا د دوی لوی مرجع ده جنة المأوى كاشف الغطاء شيخ محمد الحسين دا د دوی لوی مرجع ده دې اول نمبر روایت درش په صفحه ده دې ځای کې وګورئ ولكن قضيه ضرب الزهراء ولطم خدها دغه قضیه د فاطمه رضی الله عنها وهل دي په مخ باندې وهل دي مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري نادي ما زمير وي قبلوي نادي ما وجدان او عقل قبلوي نادي عقل انسان عقل قبلوي او نادي ما مشاعر وي قبلوي الزكويس عرب داسي خلقوا لأن القوم ديك رازيسي دي عرب سجايات قالت كدي جاهلية دي زمان مول خزينة وهلي ولي سي علي رضي الله عنه كلماتك ورازيك أمير المؤمنين علي عليه السلام أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله يعني علي رضي الله عنه سي جاهلية بزمانك بمشركين وخبلي خزينة وهلي زكا سي بيابا دي دبراتونون كي نسل كي عار وعيب وشرم بلالي كيدل دای څه وای دا خو د جاهلیت په زمانه کې دا کار نه کېدل نو مسلمانانو به وای څنګه کول صحابه به وای بیا څنګه کول اوس پسې بل کتاب ته دی راسه بل کتاب ته دی پسې راسه دا کتاب دی وګوره عقائد الاماميه د دولس امامه او عقائد بين الاصيل والدخيل په دې کتاب کې څه وای د دې کتاب په څومره صفحه کې 353 صفحه کې ولو كان عمر فعلا ضرب بالباب على صدر فاطمه كثير واي فعلا عمر دنه لفاطمه رضي الله عنها سنه باندې دروازه وهلي واي او دغه پختي ماتي کړي واي دا وګوري وكسر اضلاعها وكيف يقدم علي على تزويج ابنته فاطمه الى قاتل امها وبي علي رضي الله عنه خپل لور ولي دي اغه چاته په نکاح ور کول سي هغه دي مور قاتلو یاو وكيف كانت ام كلثوم ترضى بان تكون زوجة لقاتل امها وام كلثوم دي علي رضي الله عنه لور څنګه خپل دا په دې راز کېدل سي دي مور دي قاتل خزدي سي او بیا پسې وګوره وهل كان الامام الحسن والحسين وهما شابان غيوران يرضيان بمثل هذا واي امام حسن وحسين بیا په دې غیرتمن ځوانان بهادر ځوانان په دې راز کېدل چې عمر رضی الله عنه د دوی مور وهلي بیا د دې خور غته په نکاح ور کړی په دې خبره باندې خو پوي سولسته چې د دې دوکه بازانو دوکه خپل عوامو ته